ګران لیدونکو یو ځل بیا بخیر راغلاست. ډاکټر صاحب اوس راځو هغه مشکلاتو ته چې تاسو یادونه کوله. که چیرې خوب په وخت سره تداوي نشي نو د بعضو اختلالاتو سره مواجه کیږي. څرنګه چې ما مخکې وویل دا سیستمیکه مریضي ده. د بروسیلا میکروب کیدای شي چې د انسان دماغ ته لاړ شي، سبب د التهاب د دماغ وګرځي، یا مننجایتس چې په طبي اصطلاح ورته ویل کیږي قلب ته لاړ شي، سبب د التهاب د قلب وګرځي، اندوکاردایتس، او په همدې ډول نور اعضاو ته هم انتقال مومي او کیدای شي چې یو سیستمیک مریضي مابین ته راولي او یعنې امکان د دې لري چې یو دوامداره معیوبیت په انسانانو کې واقع شي. البته په دې باره کې موږ په انظار یا پروګنوز کې په دې باندې رڼا واچوو چې تر کومه حده پورې سبب د مرګ د مریضانو ګرځي. بیا هم مننه ډاکټر صاحب، څرنګه چې تاسو د دغه ناروغۍ په مختلفو اړخونو باندې یادونه وکړه او نښو نښانو باندې یادونه وکړه، نو که تاسو زموږ ګران لیدونکو ته او دوستانو ته دا یادونه وکړئ چې د دغه ناروغۍ تشخیص تفریقي یا د کومو نورو ناروغۍ څخه د دې توپیر موږ کولی شو چې دا دغه بعضو ناروغۍ څخه دا جدا شي چې موږ هم مکمل پوه شو چې دا ناروغۍ حیواني تبه ده او دغه بله ناروغۍ ده. البته څرنګه چې ما مخکې هم عرض وکړ دا یو تبه لرونکې مریضي ده چې زیاتره هغه مریضګانې لکه محرقه چې ورته وایي یا تایفوید فیور یا وچه تبه هم ورته ویل کېږي په عامه اصطلاح، دا انساني تبه هم ورته ویل کېږي. دې سره تشخیص تفریقي باید وشي او په ضمن کې د ملاریا سره چې هم تبه لرونکې مریضي ده چې هغه د یو پارازیت نه مابین ته راځي هم په دوامداره توګه. البته خو د دې عمده وصف د دې مریضي دا دی چې زیاتره په دې مریضانو کې د ملا درد یا د بندونو درد، خصوصا د زنګنو درد په دې مریضانو کې پیدا کېږي چې دا هم په نظر کې باید ونیول شي د تشخیص تفریقي په خاطر باندې. بیا هم مننه ډاکټر صاحب. اوس راځو یو دوه مهمو پوښتنو ته چې اول د دغه پوښتنو څخه هم پروګنوز د دغه ناروغۍ دی یا انظار د دغه ناروغۍ دی چې دغه ناروغۍ انظار څنګه دي، یعنی دغه ناروغۍ څومره خطرناکه ده څومره خطرناکه نه ده، څومره امکانات د دغه ناروغۍ شته چې ښه شي یا ښه نه شي، نو که په دې اړه زموږ ګران لیدونکو ته یادونه وکړئ. البته څرنګه چې ما مخکې هم په اختلالاتو کې وویل دا مریضي کیدای شي چې یو سیستمیکه مریضي ده، البته د وینې له لارې کیدای شي دماغ ته انتقال شي، قلب ته زړه ته انتقال شي او د وجود نورو ارګانو ته هم اعضاو ته هم انتقال ومومي. احتمال لري چې یو عصبي مشکلات د مریضانو ته واقع شي چې البته دا هم کیدای شي چې یو دایمي معیوبیت وي مریضانو ته. او انظار یا د دې مریضۍ پروګنوزس البته له نیکه مرغه زیاتره ویلی شو چې 1% هم امکان لري تر 2% پورې سبب د مرګ وګرځي په هغه حالاتو کې چې زیاتره په هغه حالاتو کې چې زړه مصاب وي یا اندوکاردایتس وي یعنې اختلاط ورکړي، احتمال لري چې 1 تر 2% سبب د مرګ وګرځي. ولې څرنګه چې ما مخکې هم ویل دا یو دوامداره مریضي ده، سبب د معیوبیتونو په انسانانو کې ګرځي چې دا هم یو بد انظار لري او همچنان اقتصادي ضررونه هم په دې کې مریضانو ته متوجه دي چې باید په دې کې جدي پاملرنه وشي. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دا یو دوامداره ناروغۍ ده او همدارنګه اقتصادي ستونزې هم منځته راوړي او په انسان کې مختلفې نورې ناروغۍ کیدای شي نورې هم منځته راوړي، څنګه کولی شو چې دغه ناروغۍ څخه ځان وژغورو؟ که ژغورنې ته راشو یا پریونشن یا همدارنګه بعضې خلک ورته وقایه هم وایي چې دغه ناروغۍ څخه وقایه څنګه کیږي، که تاسو په دې اړه مفصل یادونه وکړئ تر څو زموږ ګران لیدونکي د دغسې ناروغۍ څخه ځان وژغوري. وقایه د دې مریضي البته ډېره ساده ده، خصوصا په کلیو باندو کې چې موږ ګران وطنوال اوسي، دوی ډېر زیات جدي متوجه اوسي خپل څارویو ته په منظم ډول د خپل څارویو ته واکسین ورکوي او البته هغه میندې چې د څارویو د مدفوع سره په تماس کې دي په اصطلاح یا څپه کې دوی جوړوي د سون
موادو په خاطر باندې نو دوی د هم دستکش یا دستکش د دوی په لاس کې او بیا دې ته متوجه واوسي حتی ماسک باید دوی ولري کله چې د څارویو سره په تماس کې کیږي او همچنان هغه شیدې چې البته د محصولات چې د شیدو نه منځته راځي لکه پنیر مستې دا شیان باید دوی منظم تعقیم کړي. البته دې ټکي ته موږ تاسو اشاره ونه کړه چې دا ډېره مهمه خبره ده چې البته د دې وقایې په خاطر باندې موږ کولی شو چې ډېره اسانه وقایه سرته ورسوو یعنې شیدې موږ جوش کړو چې البته دا میکروب دا د بروسلا میکروب د لوړې درجې د حرارت یعنې مقاومت نه لري د بین ځي نو اسانه لاره دا ده چې دوی د هغه شیدې او دغه محصولات باید منظمه تعقیم کړي جوش کړي دا هم ښه لاره ده د دې لپاره او هغه اشخاص چې دوی په ښار کې یا په کلیو کې په وظیفوي شکل دوی معروض دي یعنې په مسلخو کې دوی کار کوي یعنې وترنران دي زیاتره څارویو سره په تماس کې دي دوی د هم هغه حفظ صحوي یعنې د وقایې مقررات په پام کې ونیسي کله چې څارویو ته نږدې کېږي ماسک باید ولري دستکش باید دوی ولري خصوصا قصابان چې البته دوی غوښه پلوري یعنې دوی د هم د وقایوي شرایط لکه د څارویو منظم یعنې دوی باید یو فریزر یا یخچال ولري په خپلو دوکانو کې باید دوکانونه مشخص ځای کې باید وي همدارنګه حلال ځایونه چې کشتارګاوې چې دي البته دا باید ځایونه باید دولت مشخص کړي دوی دپاره چې د کلیو نه او د میشتو ځایونه دوی دا کشتارګاوې باید لرې وي فاصله ولري تر څو چې انسانان په تماس کې نه دوی سره نو دا جدي وقایوي اهتمامات دي چې باید دوی په پام کې ونیسي تر څو چې د دې مریضینه دوی په امان کې وي او یو ښه صحت ولري. بیا هم مننه ډاکټر صاحب که تاسو زموږ ګران لیدونکو ته څه پیام لرئ نو په لنډو الفاظو کې کولی شئ چې خپل پیام ګران لیدونکو ته ووایئ. څرنګه چې ما عرض وکړ ګران وطنوال باید ډېر متوجه اوسي خپل شخصي حفظ صحت ته متوجه اوسي د څارویو حفظ صحت ته متوجه اوسي او که چیرې مثلا دوی هغه قصابان البته هغه کشتارګاو چې البته حلال ځایونه چې کورونو ته نږدې نو دوی د باید همکاري وکړي د ښاروالۍ سره باید هغه باید منظم ځای ته انتقال کړي تر څو چې موږ د دې مرض نه په امان کې وو او که چیرې مثلا په کورونو کې داسې یو مریض سره دوی مخامخ کېږي یعنې خپل آزاد فامیل چې دوی دوامداره تبه ولري او د شپې خولې ولري او کسالات ولري نو دوی د زر تر زره مریض کلینیک ته صحي مرکز ته بوځي تر څو چې هغې تشخیص او تداوي او درملنه وشي او افغانستان د دې مرض نه البته په امان کې پاتې شي او تر څو چې موږ البته یو ښه صحت ولرو او البته ما مخکې هم وویل چې دا یو اقتصادي ضرر هم دی. بخښنې سره څرنګه چې وخت هم کم دی نو بیا هم مننه چې موږ ته وخت راکړه او دغه ناروغۍ په اړه معلومات ورکړه. زه هم خپل نوبه د ژوندون تلویزیون په مننې سره او د تاسو کوربهتوب نه ډېره مننه چې ما ته هم دا وخت راکړه چې د یو ډېر مهم مرض په هکله د درنو هېوادوالو سره ما خپل خبرې شریکې کړلې. زه هم بیا هم تاسو او د ژوندون تلویزیون نه ډېره مننه کوم. مننه کور رمضان. ګران لیدونکو دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه تر بیا مو په بخښونکي خدای سپارم. الله مو مرشه خوشحاله شئ. دغه خپرونه د کلینیک دکتر زلمی خان احمدزی متخصص بین المللی جلدی و زیبایی صورت لخوا تاسو ته وړاندې شوه.